له ښکلو نغمو ډکه کوڅه کافروشي د ښار په منځ کې یوه داسې کوڅه چې د لسګونو کلونو په تېرېدو سره یې لا هم خپل پخوانی تصویر او زمزمې ژوندۍ ساتلي. په کابل کې د مرغانو یوازینی تاریخي بازار چې شاوخوا 200 کاله مخینه لري. دلته د هېواد له بېلابېلو سیمو څخه لسګونه ډوله مرغان چې کلیوال خلک یې د ښکار په وسیله نیسي د پلور لپاره راوړل کیږي. د کابل سربیره د هېواد له ډېرو نورو ولایتونو څخه هم د مرغانو کاروباریان او خوښوونکي دلته راځي. از مزار میآید، پنجشیر میآید، کل چیزی که شوقیت است میآید. خصوصا روز جمعه که بیایی چیزی که شوقیت است همینجاست. که څه هم د جمعې په ورځ یې د بازار ځانګړې ورځ ده، مګر د کافروشۍ کوڅه تل له ګڼه ګوڼې ډکه وي. د وطني هغو ترڅنګ له پاکستان، ایران او ان له اروپایي هیوادونو څخه هم ځینې الوتونکي راوړل کیږي. محمد نادر چې له 40 کلونو څخه د الوتونکو په کاروبار بوخت دی، له همدې لارې ژوند روان ساتلی. وای د پخوا په پرتله بازار کمرنګه شوی. فرق خواهید که اینمیز که آرام هستیم، زندگی آرام داریم. این خدا مهربان است دیگه، بعد از این اساسا دیگه جور میشه. منتها به خاطر از این کمرنگ شده که مردم پیسه نداره دیگه، نداره در مشکلات است. وقتی بود معاش میگرفتن دیگه میگرفتن و میامدن و میخریدن و حال معلمین هم بیکار است و مامورین هم کلگی. د کافروشۍ کوڅې د ځانګړې ښکلا او تاریخي اهمیت له مخې د داخلي او بهرنیو سیلانیانو پام هم خپل کړی. ځایي پلورونکي وایي کله چې تیمورشاه پاچا پلازمینه له کندهار څخه کابل ته رانقل کړه، د ښار د ځینو کوڅو او ځایونو نومونه یې بدل او نوي کړل. د کافروشۍ کوڅې نوم هم د هماغو ځایونو له ډلې څخه ګڼل کیږي. د الوتونکو د ښکار او ساتنې شوق د افغانانو د دود یوه برخه ګڼل کیږي، مګر کمزوري اقتصاد او بیکارۍ د مرغانو د پالنې شوق اغیزمن کړی. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، کابل.